السلام علیکم څنګه یاست ښه جوړ یاست تکړه یاست په خیر یاست ښه خو به جوړ یاست نور مو وخت نه درځی کوم تر دې چې ډایرکټ سبجیکټ باندې خبرې وکړو سبجیکټ مو چې سره ښه هغه د بایوکیمستري څخه مرخصي دی بایوکیمستري په لغت کې چې پلس سره در خلاص کړم بیا به ځو مخته بایو چې د ژوند ته وایي کیمستري چې د هغې کیمیاوي مواد ته وایي نو دا سبجیکټ چې شروع کړی دی دا هم د بایوکیمستري څخه دی نو دا سبجیکټ بیا ډېر چې دی د لیبارټري دپاره دی لیبارټري ټیکنیشنانو دپاره چې دی دا نورو دپاره هم دی خو لیکن لیبارټري ټیکنیشنانو دپاره بیا دا ډېر دی سي ده نو اوس موږ راخسې دی دې ته په دوه نامه باندې وایي کېږي سي ده یو دی ریاکشن ټایپ یعنې د غبرګون ډولونه بل دی ټایپ اف اسټیمینیشنز بایوکیمستري یعنې د ټاکولو ډولونه بایوکیمیا دې ته وایي سي ده نو په هر یوه چې ستا ډېر ژر سره خلاصو مقصد خو دا دی چې د دې ریاکشن چې دی یعنې چې کوم په بایوکیمستري مشینانو کې کېږي یا په کیمستري کې چې کوم کېږي ریاکشن یعنې عکس العمل کوم چې د خپل عکس العمل یا غبرګون چې دی کېږي نو د هغه دپاره کوم ریاکشن یعنې دا په کوم پرسو ټایفه دی پر کوم مقصد دی او څه شی دی څه نه دی سي ده پر هغو دا ویډیو روانه ده سي اوس نو په دې کې درې ټایفه دي یعنې درې اقسام دي درې ډولونه دي سي ده اول ډول چې دی هغه اینډ پوینټ ریاکشن یعنې د پای ټکي غبرګون یعنې په هغه کې چې په اخر کې چې پای ټکي راشي سي ده پای ټکي راشي یعنې د دې خپل ډیفینیشن دی د مخته اوس راځي سي ده کاینیټیک ریاکشن یعنې متحرک غبرګون او فکس ټایم کاینیټیک ریاکشن یعنې د وخت محترک عکس العمل تنظیم کړي نو دا درې د ټایپس دي سي ده اوس چې موږ راخیستې دي موږ اوس اینډ پوینټ راخیستې دي سي ده اینډ پوینټ چې دی هغه د دې کوم ډیفینیشن چې دی یعنې دغه چې دی مقصد دا دی چې یعنې دی به په پای کې چې اخر رسي ختم نسي نو د دې لپاره ما یو کوچنی ډایګرام هم لیکلی دی هغه به هم در ښکاره کړم او ډیفینیشن او څو خبرې به هم ته په یاد ساتې اول دا چې دا انکیوبیشن ټایم درشي یعنې انکیوبیشن وخت درشي انکیوبیشن مطلب دا دی چې ستا سره به ده ته څه نه ټایم ورکوای شي چې دی خپل مالیکولونه سره ابزارب کړي او کنزوم یې کړي چې هغه ټایم دغه شي نو په دې کې زه تا ته یو درې نکتې چې درښایم بیا به یو تصویر در وښایم په دا عکس کې اوس دا روان دی نو په دې کې دې بیا ښه سم سره خلاصېږي اول به انکیوبیشن در سره انکیوبیشن ټایمینګ به ستا سره پرفیکټ واټر باد به در سره وي او دا ټیسټونه چې دي دا کم اینډ پوینټ والا چې دي دا 15 داسې ټایمینګ اخلي مطلب ټایم اخلي سي ده او بل دی څه چم کې دی ګراف نه لري دا ټیسټ سي ده ګراف نه لري او دا چې دا ټیسټ چې ټایم یې پلس 15 منټه دغه بعد بیا یو امیډیټلی بس په ماشین باندې څښي ماشین باندې چې ودې څښي بس دی خپل رزلټ درکوي سي ده اوس دا تصویر ته وګوره دا عکس ته دا کومه خبرې چې اوس روان دي ګر په دې کې ستا کانسپټ کلیر سي موږ یو شوګر ټیسټ راواخلئ مثال د اګزامپل د په ذریعه باندې شوګر چې دی یوټیوب کې ما ریجنټ واچوي کوم ریجنټ چې د شوګر د راځي دغه دپاره مې 10 مایکرونه سیرم ور واچول 10 مایکرونه سیرم اوس دا سیرم چې دی دا سیرم چې کوم کنزیوم کېږي یعنې دا مالیکولونه ختمیږي د دې پروسس دا دی نو دلته د دې ته یو میتھډ وایي کېږي دې ته جی او ټي او پی او ډي وایي کېږي نو دلته ګلوکوز څه چم کې ریاکټ کوي یعنې ریاکشن کوي یعنې عکس العمل کوي یعنې غبرګون کوي د جی او ډي سره یعنې اکسیډیز سره هغه بیا چې جوړوي یعنې H2O2 جوړوي نو دا H2O2 چې دی دا بیا ریاکټ کوي د پی او ډي سره یعنې ریاکشن کوي د پی او ډي سره هغه بیا چې جوړي اکسیجن نیسنټ اکسیجن جوړي دا نیسنټ اکسیجن بیا ریاکشن کوي ریاکټ کوي د 4AAP سره نو دی بیا څه چم کې پینک کلر فارم جوړ کړي کله ته شوګر ټیسټ لیدلی هغه د لیبارټریان والا کله چې هغه لیدلی نو هغه په اخره کې سور شي داسې پینک کلر شي نو دا پینک کلر ته دوی دغه وایي نو دغه پروسس چې رالی دې ته یعنې دا ګلوکوز مالیکولز چې ګرده کنزیوم سول نو دغه ته وایي یعنې جذب سول یا مصرف سوله نو دغه پروسس ته اینډ پوینټ وایي کېږي یعنې در اخره پورې چې در څو پورې دا ګلوکوز دا د اګزامپل باندې په خپله سر خلاصېږي چې دا ګلوکوز خپله کنزیوم سي ختم سي اینډ پوینټ سي
نو بیا موږ دا اینډ پوینټ چې دی هلته بیا په مشین باندې دغه کوو هغه تاته ټیسټ درکوي. په دې کې چې سر خلاصوي خو ډېر ښه ده، خو بیا هم زه یو سم اګزامپل درکوم. د دې مطلب دا دی چې کله ته یو ټس یو ریجنټ لګوې نو په هغه کې چې کوم هغه شی چې ته غواړې هغه دی دا نور شیان ځنې ختم کړي، هغه یوازې هغه ټس کوم ریاکشن چې یعنې کوم کیمیاوي ریاکشن چې یا کیمیکل چې پاتې وي نو دی هغه ریاکشن خالي هغه کیمیاوي مالیکولونه چې دي مالیکولز دي هغه ځینې راواخلي په کنزوم یې کړي، بیا مخ ته مشین ته بیایي. مشین چې دی بیا د رڼا مخ ته تېرېږي دی هغه ګلوکوز لیول ته درښيي. ما سره دا د ګلوکوز دغه هم شته د کوم پرسکرپشن چې دا دی استاد درښکاره کوم دا دی دلته اینډ پوینټ لیکلی دی. اوس نو کله چې ته ریجنټ رانیسې که دې بایو کیمسټري درلودی دا په اکثره بایو کیمسټري او سلیکټرا کې او په دې کې دا مسلې مطلب دا اینډ پوینټ راځي ولې هغه ځینې ریجنټ بیا دا د اینډ پوینټ باندې دي. نو اوس که کوم ریجنټ اینډ پوینټ درلودی یا داسې پر پرسکرپشن کې اینډ پوینټ درلودی نو بیا دغه ترتیب چې دی بس ته خپله سرخلاصېږي چې یاره دا ریجنټ چې دی دونه ټایم لري دا خو اینډ پوینټ دی. اینډ پوینټ والا چې دی اکثره ټسټونه چې دی هغه ټایم لري ولې په دې وجه خو دا اګزامپل چې ما ته در وښیو دا اګزامپل د وجه نو دا اکثره مشینان چې دی دا اینډ پوینټ لري بیا ته خپله سیټوای هم سي په دا دغه باندې صحیح ده. او که ویډیو مو خوښ سوی ده سره شیر یې کړئ، لایک یې کړئ، کوشش کوئ او په دې ویډیو کې کوم کوېشنز و هغه لاندې بیا په کمنټ کې وایاست.